السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو که چیرته تاسو غواړئ چې په خپلو موبایل باندې داسې ښایسته کوډ ولګوئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به ولاري تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له هغې څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه اپس باندې به کلیک وکړئ او په خپل موبایل کې به یې خلاص کړئ. نو ملګرو ولاري به تاسو راسئ په اکټیو لاک باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو اکټیو لاک ولګوئ بیا به دغه رقم ملګرو تاسو راسئ چینج والپیپر ته. نو ملګرو ګورئ دلته چینج یور والپیپر راغلی وي، دلته به تاسو مختلف قسم والپیپران درکړي. هر والپیپر تاسو په دروي په هغه والپیپر باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو سیټ والپیپر وي. نو ملګرو کله چې دغه تاسو وي بیا به دغه رقم چینج فوټو کلر ته راسي. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ ملګرو دلته دغه سایکل را روان ده، یعنې دغه تصویران دي. اوس که چیرې غواړئ چې په دغه باندې تاسو خپل تصویر ولګوئ نو تاسو راسئ صرف هغه تصویر باندې کلیک کوئ او دلته راځئ خپل تصویر ورښایئ چې په دغه باندې زه دا تصویر درومه او دغه رقم مې داسې چیش کړئ کمپلیټ کړئ. نو دغه رقم ګورو زه په دویم یو باندې دغه تصویر درومه. هر تصویر چې تاسو په دروئ هغه تصویر تاسو ورښایاست او دغه رقم هغه تاسو چیش کوئ دلته کمپلیټ کوئ. نو دغه رقم ټول تصویران به تاسو ورښایاست یا به دلته تاسو خپل تصویران را روان وي. نو دغه رقم ګورئ دلته آی لو یو ورته لیکلی ده. که چیرې دغه ټکسټ تاسو ایډیټول غواړئ دلته چې هر خط ورته لیکئ هغه خط تاسو ورته لیکئ سي نو زه ورته بیا دغه خط دلیل صحیح ده. نو دغه رقم به تاسو په بیک باندې وځئ. په چینج پاسکوډ کې ګورم ملګرو دلته ما له مخه کوډ ورکړی و چې 1 2 3 4. نو دغه رقم دا ولاري خو ګوره تاسو انټر اولډ کوډ دا ما زوړ کوډ ورکړی و. اوس زه نوی کوډ ورکوم 4 3 2 1 او دغه رقم په دا دویمو کې به 4 3 2 1 ما ورکوي. نو دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو اوکې کړئ اوس به تاسو له دې اپ څخه ووځئ او خپل موبایل به لاک کړئ. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو خپل موبایل لاک کړئ او بیرته یې خلاص کړئ دغه رقم ګوره ملګرو تاسو ته بس ګوره له مخه ما کوډ ورکړی و چې 1 2 3 4 هغه نه خلاصېږي. نو که اوس زه 4 3 2 1 دا کیومه زما د موبایل کوډ به ماته خلاص شي. نو ملګرو دغه ښایسته اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې هم ډاونلوډوی سئ او په خپل موبایل کې دا رقم ته لاک هم لګولی سئ. نو ملګرو که دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ هره ویډیو مو پکار موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.